څوک چې د خارج نه خپل وارث ته وایي چې زما طرف نه قرباني هسې نه چې دلته د اختر ورځ ده او هلته شپه ده ته حلال قرباني بیا نه کېږي خیرات کېږي بیا دې ته متوجه اوسېږئ د آخري خبره کوم نور بس کومه خبرې ډېرې دي بعضې خلک په میله کې غوایې واخلي 4,000 روپو باندې مثال په توګه بیا دلته چې راشي دا په 8,000 باندې حساب کي په خپله هم پکې شریک شي یعنې په خپله پکې حصه نه اچوي دا قرباني بیا نه کېږي ښه اول د دې پکې نه شریکېږي او که شریکېږي په ځان باندې د مکمل برخه واچوي څوک چې د خارج نه خپل وارث ته وایي چې زما طرف نه قرباني وکړه مشکل نشته قرباني کېږي په نیابت باندې قرباني کېږي خو البته قرباني به په داسې وخت کې حلالوي چې هلته د اختر ورځ راغلي هسې نه چې دلته د اختر ورځ ده او هلته شپه ده ته حلال کړي قرباني بیا نه کېږي خیرات کېږي بیا دې ته متوجه اوسېږئ